راغلی یم د کابل ولایت شکردلې ولسوالۍ انعطاف کلي ته. تقریبا دا وخت 40 جریبه دی او دې کې 6 رقم انګور موجود دي. 6 رقمه کې دا باغ لومړی کله کرل شوی دا څنګه کرل شوی لږ کیسه د لیدونکو ته وکړي. تخمینا 6.5 لکه دلار ما په دې سرمایه گذاري کړې. اوس نو دوغره کېږي چې د کال 20 لکه 25 لکه مصرف پرې هماغره بیرته نغدوي. نو دا پاکستان خو دا خو لارو بر د پښتانه ولې دې نه پوهېږي چې هلته د پښتنو ورونو دغه د عاید وخت دی دوی ولې داسې کوي؟ ولا دا قصدن کوي. دا 8 کاله دا کار می ده. هر کال دا سیزن د انګورو کې دا نازکه میوه ده دا قصدن دا پاکستان دا کوي له افغانستان سره. یعنی په دې خو پوهېږو چې پاکستان پښتون ته ارزښت نه ورکوي. وخت چې ارزښت نه ورکوي بیا څنګه 2 نفر پښتانه جګ شوي دي ترانزیټي بین المللي لارې بنده کړي. دا تنها ما ته مشکل نه ده. ګوره اوس ما سره 70 نفر 80 نفر کارګر دي. قسم درته خو دا روزګار ته ما شروع کړی دغه کارګرو په خاطر ما دا روزګار خدای دې اجر درکړي خدای دې په دین درکړي. لیدونکو سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ. راغلی یم د کابل ولایت شکردلې ولسوالۍ انعطاف کلي ته. دا د انګورو ښایسته باغ دی. غواړم د انګورو په اړه تاسو ته یو ښایسته خپرونه ولرم. راسره پاتې شئ دا خپرونه وګورئ. وروره که چېرته د مایپر میډیا لیدونکو ته ځان ور وپېژنې له هغې وروسته به بیا د باغ په اړه معلومات راکړي. ښه خبره. محمد آصف وزیري د شکردلې ولسوالۍ اوسېدونکی د التفات په کلي کې ژوند کوو. ډېره مننه. دا باغ اوس نام خدا په کابل کې د انګورو ښه ښایسته د جوش موسم دی. چا خبره د سنبلې میاشم انګورو موسم وي ورپسې بیا بهترین انګور د میزان د میاشتې وي. دا راته وایي چې ستا دا باغ څو جریبه دی څو قسم انګور پکې موجود دي؟ تقریبا دا وخت 40 جریبه دی او دې کې 6 رقم انګور موجود دي. 6 رقمه کې چې حسیني دي، طایفي دي، شنګلخاني دي، ابجوش دي، منقه دي او دا رقم انګور کشمش دي، تور کشمش دي. دا 6 رقم انګور پکې اوسېږي. ډېره ښه ده. دا خو ماشاءالله ډېر ښایسته او غټ باغ دی. نو دا نومونه چې تا واخیستل دا ما لومړی ځل ده. ما فقط به انګور لیدل، 2 قسمه مې پېژندل. انشاءالله چې دا راته ووایه چې په دې انګورو کې دا تاسو چېرته صادروئ؟ دې هغه صادرات افغانستان کې دي که بیرون د افغانستان نه ځي؟ شته دی. د دې داسې دي چې دا څو صورته کېږي. د دې چې کوم موږ غواړو چې همسایو ته ښه شی ولیږو، ښه صورت مثال د هند ته هم ځي، پاکستان ته هم ځي، دغه همسایه ممالکو ته درومي. او دویم صورت یا اول صورت چې کوم هغه دی دا دویم صورت یې ځي خپله کابل کې په فروش رسېږي. او د دې مشکلات هم شته دی خو هغه هم شته دی. موږ دا غواړو چې مثال د دولت نه هم دا خواست دی چې دولت د موږ سره په دې هغه کې همکاري وکړي. د دولت ته هېڅ توجه نشته دی. بس دولت خالي دې ته ناست دی چې ټکس راکوو، مالیه راکوو، ښاروالۍ راکوو، دا راکه. یو باغدار ده د باغدارۍ په اول موسم کې دی مجبور ده چې کور ته هم ضرورت لري، دوا ته هم ضرورت لري، ګولۍ ته هم ضرورت لري، اوبه ته، هر مسایل سل مشکله لري. خو دولت هغه وخت کې د تا په قصه کې نه دی. بیا چې کله موسم د انګورو شي، سیزن د انګورو راشي، بیا چې خرڅ کړي هغه وخت بیا تا ته ولاړ نیغ چې وروره پیسې راکوو، اوس وروره که وروره مالیه راکه، دا خبرې دي.
نو مشکلات شته دی. باوجود د دومره مشکلات خلک زحمت باسي، کوشش کوي چې خپل باغ نه ښه حاصل واخلي، زحمت باسي. اوبه دي وروره، د مونږ اوبه باندې همسایه ممالک آباد دي، اوبه ځي همسایه ممالکو ته او مونږ خپله اوبه نه لرو. هغه کومو باغداري چې کوو دا هم په خپله شخصي هغه باندې پانګونه باندې مونږ خپله هغه باغونه اوبه کوو. که دا وشي چې د پنجشیر اوبه نل راوستل شي او زحمت وایستل شي، خلکو د روس په هغه کې د روس نه هغه راوستل تیل راوستلي وایم کابل ته، او مونږ د پنجشیر نه چې تقریبا 40 کیلومتره نه راځي 50 کیلومتره به راشي وروره مونږ اوبه نشو راوستلی دلته. څه وخت مخکې د پنجشیر د ویالې په اړه د اوبو برېښنا وزیر ژمنه وکړه چې انشاءالله دا کانال به تیریږي، د کابل خلک به ترې مستفید کېږي. خو د دې وکړي چې همداسې وشي. تاسو اوبو ته اشاره وکړه، دې اوبه تاسو روانې اوبه دي که همدا د نه نه څاګانو اوبه دي، د سولر سیستم دی، سولر نه کار اخلو. تقریبا 5-6 دانې څاګانې مو وهلي چې ونه کمه شوې ده او 15 دانې کار ورکوي. هغه هر څه تقریبا د سولر سره د مکمل هغه سره سیستم سره 9 لکه مصرف لري او 15 دانې وهلي. باغ چې د 40 جریبه ده، دا چې کمې وغلي څاګانې بیا دا کار نه ورکوي. نو دا مشکلات شته دی. مننه. د انګورو تاسو لګښت مصارفو ته اشاره وکړه، په دې باندې څه لګښت تاسو راځي؟ دې باندې مختلف لګښتونه دي، د دې بیل وهل دي، د تپرو ورکول دي، د بیا په هر اوبه کې کوټ ورکول دي، د دې د باجګي وهل دي، د دې جنجال زیاته ده. کله چې یخه مو وهي، کله ګلۍ مو وهي، حاصل هم ورنکي او مصارف یې پورته راځي. هر تاک ته د مال پروم ورکو، کوټ تور کوټ هم ورکو، ډي پي کوټ او سپین کوټ هم ورکو. د دې باوجود بیا دوا پاشین ده، تقریبا هر 15 ورځې بعد د اتشک دوا ده، د شکرک دوا ده، ورو دا دواګانې پې وهو، ګولۍ پې وهو چې مقصد د مرض نه دا محفوظ وساتل شي. دا مصارف ډېر دي، لوړ دي مصارف. موږ چې دلته ګورو د پیکنګ روان دی، جالۍ دي، موټر ولاړ دي، خیمې وهل شوي دي. ځکه د حاصل وخت دی، څومره کارګر کار کوي تاسو سره دلته؟ تقریبا دلته 50 نفره کار کوي. مخکې زیات نفرو کار کوي چې اوس دغه لارې بنده ده، د تورخم لار بنده ده، ترانزیټي لار ده، او دا بله لار چې ده د سپین بولدک دا خپله مشکلات لري. لارې خامه ده، لارې اوږده ده، مشکلات ډېر لري. د تورخم لاره بنده ده، موږ خپل پرسونل کم کړي دي. دا مال دلته پیک کېږي، په دې باندې ډېر لوړ مصارف کېږي. دا ځي بیا سردخانه کې سټاکېږي. اډې مزار کې سردخانه ده په نوم د سفید شیر، او سفید شیر سردخانه ده د پنجشیریانو ورونو ده او ښه با کیفیته ښه کوالټي سردخانه ده. تاسو نه د سردخانې اجوره اخلي؟ څومره اخلي؟ په کیلو باندې 2 روپۍ دي یو میاشت کې. هغه که ته مثال یو ورځ هم کې دي، 2 ورځې هم کې دي، که میاشت هم کې دي، همغه 2 روپۍ چارج په تا پسې راځي، کوم چارج چې دي. نو معمولا هر کال چې د میوو یا د ترکارۍ ښه موسم وي، د همسایه هېوادونه لارې بندوي. په دې اړه تاسو ملګري تجاران یا تاسو باغدارانو حکومت سره خبرې کړې؟ والله حکومت خو داسې دی چې حکومت دې ته خپله توجه وکړي. که موږ دې ته هغه شو چې مثال لاره ولې بندېږي، دې باندې خو موږ تاسو ښه پوهېږو چې پاکستان چې دی مکمله کې پیکې ته خیبر پښتونخوا ته هېڅ توجه نه لري. بیا نن څنګه 2 سپین ږیرو ته د دومره هغه ورکړې ده چې وروره بسته لاره یې بنده کړې ده. دا خو هغه دی خپل هغه لري، دا هېڅ معنا نه لري. دا د دوی په خاص باندې څو کسان دي چې هغوی خپله شخصي غرض ده پکې، هغوی خپل شخصي مفادات دي پکې، بس دا نور دغسې پکې ټوپونه اچوي چې دا ناخبره دي. کنې په دې خو پوهېږو چې پاکستان پښتون ته ارزښت نه ورکوي. وخت چې ارزښت نه ورکوي، بیا څنګه 2 نفر پښتانه جګ شوي دي، ترانزیټي بین المللي لاره بنده کړي؟ دا امکان لري. خو دا څه شي دي، پښتون په پښتون وهي، پښتون د پښتون نه متنفره کوي، یعنې پښتون ته تاوان رسوي. پښتون ته دا صرف د پښتون ته په دې خو پوهېږو موږ، ته چې پښتون ته ارزښت نه ورکوي، د پښتون حق و حقوق پایمال دي، او دلته راځي بیا ترانزیټي بین المللي لاره بندوي، او هغه هم 2 نفر یې بندوي چې هغه شخصي مغرض خلک دي، هغه شخصي غرض ده، شخصي مفادات دي. هیله ده چې حکومتي چارواکي په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه دا زموږ د تجارانو اموال دي. دا د دوی د فصل د ټولولو موسم دی، د تاوان سره مخ نشي. د دې انګورو نه یو خو هغه انګور دي، موږ تاسو معمولا دا تازه خورو. دې ته د جوس جوړولو فابریکې په داخل د افغانستان کې تاسو نه په دې برخه کې خریداري کېږي نه کېږي؟
نه تر اوسه پورې خو نه ده شوې د موږ نه شاید چې ډېر په اقلیت سره دا خریداري شوي ډېر داسې محدود شرکتونه یي چې مثال د انګور اخیستي د جوس جوړولو دپاره خو تر اوسه فعلا موږ نه دا خریداري نه ده شوې او دا هند ته چې څو مخصوصو تجارانو دا کار شروع کړی دی هغه هم کور ودان چې مثال د انګور دلته که پاتې شي هېڅ ارزښت نه لري هېڅ هغه خپل مصارف هم نه پوره کوي او دا چې هند ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي تاجکستان ته نور ممالک ته لاړ شي او د دې زمینه باید دولت برابره کړي دولت دې باندې فشار واچوي دولت باید هغه پاکستان سره کینی چې په دې باندې هغه چې موږ د میوې سیزن ته همیشه یو میاشت 20 ورځې 2 ورځې لاره هر کال بندوي د هغه کې مو د میوو په موسم کې دا مشکل باید حل کړي دا داسې جزئی مشکل دي دا خو داسې غټ مشکل نه دي خلک غټ مشکل لري مننه ژوندی اوسه ډېر ښه معلومات د موږ سره شریک کړه داخلي مشکلات هم څه دي که په وروستیو کې راته ووایې او د مرز نه اخوا کوم مشکلات هم دي ته اگر چې په خبرو کې ورته اشاره وکړه که په لنډ ډول باندې ووایې مشکلات خو ډېر دي مشکلات داسې دي باید دولت داسې یو سیستم جوړ کړي بزګرانو ته چې تقریبا په دې اول کال کې د حمل د میاشتې نه چې د دې باندې کوم لګښتونه کېږي د دې لګښتونو دپاره مخصوص په هر ځای کې دفاترې په منډۍ کې په هر ځای کې باید په دا مارکیټ کې باید دوا وویوړل شي د بزګر وسه نه لري توان نه لري باید دوا ورکړل شي کوټ ورکړل شي پارو ورکړل شي زراعت برخه به دغه توجه باید دې ته وکړي دا هر څه ورکړل شي او په اخره کې چې کله دا یې حاصل اخلي د حاصل په وخت کې د کوم لګښتونه ورکړي دا بیرته ترېنه واخیستل شي او دا به ډېره غټه همکاري د یعنې هغه حسنه قرضه په شکل باندې چې د فصل وتلو په وخت حسنه قرض دې نه ورکوي همدغه دوا دې ورکړي کوټ دې ورکړي دغه کوم مصارف لګښت چې د بزګرانو ده د باغدارانو ده دا دې ورکړي په اخر د فصل کې د دوی سره خو خپله جدول پروت ده چې پلان کې څونه شی وړي دي څونه دوا وړي څونه پارو وړي دي څونه مصارف یې کړي دي دا بیا په اخر کې چې کله حاصل اخیستل کېږي د سره به جدول وي چې احمد دومره وړي محمود دومره وړي ډیټابیس موجود دي د هغې مطابق به د ده نه خپل حاصل واخلي بعد هغه نه ورته چې ورور که په مایه خرڅوي که صادروي که هر چا ته ورکوي کور دې ورکړي دا به غټه همکاري مننه د وروستۍ پوښتنې په ډول که چېرته د دې خرڅلاو په اړه معلومات راکړي چې تاسو دا کارتن خرڅوئ کیلو خرڅوئ پاک خرڅوئ موټر دغه لیدونکو ته معلومات ورکړي ډېر به ښه شي د دې خرڅلاو هم مختلف ده څوک یې په خروار خرڅوي څوک یې اجاره غونډ باغ ورکوي او څوک یې په کارټن خرڅوي دا مختلف ډول خرڅېږي څوک مثال دلته یو خریدار راځي وایي زه په من باندې اخلم پلاستیک وړم یې خوست ته یا وړم کندوز ته یا مزار ته دغه ولایتو ته چې وړي هغه بیا په من باندې اخلي څوک چې مثال انډیا ته لیږي یا پاکستان ته لیږي هغه د خروار حساب ده بیا کوم داسې تجاري چې مثال وایي چې د خروار زه په دې کې ډېر هغه کومه چاڼ باسمه ښه شی لیږمه بیا هغه چوټان باغ واخلي مثال باغ 10 لکه روپۍ واخلي چې هغه چې څونه پکې خشره ویسته څونه چاڼ ویسته او ښه شی ښه مال پې کوي هغه لیږي خارج ممالک ډېره مننه کوم ورور ژوندی اوسئ لیدونکو مننه تاسو د دې ښکلي باغ ښایسته پوټیجونه وګورئ ورځو د دې باغ له نورو کارکوونکو سره هم مرکه کوو موږ سره پاتې شئ لیدونکو د انګورو یو تن تجار را سره دی دی به ځان معرفي کړي بیا به خبرې ولرو ستړی مه شې وروره سلام علیکم وروره صحت دې ښه ده جوړې خیراتي ده شپې ورځې ځان دې وپېژنه لیدونکو ته سید آقا یم د شکردرې د ولسوالۍ کلی صالحخیل ژوندی اوسئ څنګه دي حاصلات د انګورو څنګه دي حاصلات ماشاءالله په ټولو کلو کې سږکال حاصلات ډېر ښه ده د انګورو سیند ته لاړ شي خو لاره بنده ده وروره راپسې دا 15مه ورځ ده چې د ما ټیلر پکې ورنښتی د ګیلاس مخکې مې کتلی ټلیفون کې ډېر به غوسه وې څه کیسه ده لاره بنده ده پاکستان بنده کړې که خوا هند خوا نه پرېږدي ونه دا سپینګیري راجګ شوي دي که اصلا پاکستان بنده کړي دا سپینګیري مطرح کړي دي وروره د 15مه ورځ ده ټیلر مې پکې ورنښتی ده روپۍ مې ورلېږلې ټیلر والا ته مال روپۍ په ما دي یخچال بند نه کې اوس یې بیا زنګ کړی 15 دقیقې دي سره شدادم بند ده چې ډیزل به نن کار ورکوي او نور به ډیزل ختم وي هرې خوا زنګ وهم وروره حال همداسې که ډیزل پې وربند شو وروره 45,000 ډالر ټول داړه دغسې ودی خدای دې ونه کړي چې داسې وشي
نو دا پاکستان خو دا خو لارو بر دا پښتانه ولې دې نه پوهېږي چې هلته د موږ د پښتنو ورونو هم دغه د عاید وخت دی دوی ولې داسې کوي ولا دا قصدن کوي دا د 8 کاله زه دا کار مې ده هر کال د سیزن د انګورو کې چې دا نازکه میوه ده دا قصدن د پاکستان دا کوي له افغانستان سره یعنې دغه پښتانه چې دي دوی د هغې په هغې استعمالېږي دا خو دغه نفر دي که نه د ایسا نفر دي دا ټول پښتانه چې دي لروبر د دروغو چغې وایي دا ټول د ایسا نفر دي وروره هسې لروبر چغې وهي پوه نه شولې افغانستان دا 50 کاله دا 80 کاله ځبلی ده اوس هم ځبي یعنې اقتصادي ضربه هم دوی موږ ته راکړي ټوله ضربه د اقتصادي د پېښور ده وروره افغانستان هېڅکله نه پرېږدي چې خپلواک سي افغانستان هېڅکله نه پرېږدي چې انډیواله د ده میوه په صحیح توګه لاړه سي هند ته زما میوه هند ډېره ښه خوښوي دا شنګل خاني دوی په یو نوع ضد بم ورځي چې څنګه دا ملک کې دغسې میوې کېږي دلته بله دا خبر ده وروره د کشتم پې ورولګاو په ټن 80,000 هند ته په ده ته ترانزیت ته نو په ټیلر 40,000 همغه د سرک هغه یې ترانزیتي حساب یې ورکوم نو نه په ما کشتم څه نه ایجاسته ما هم لاسه کال ټلې چې باید زه 200 ټیلره هند ته واستومه 200 ټیلر زه مزدور شایم زه تنها 200 ټیلر دا 50 دانې تار او 200 واسطه نو پېښور ته څوک کشتم ورکوي هېڅ سړی هم کشتم نه ورکوي ټول ترانزیتي مال هند ته لیږي مننه لیدونکو وینئ چې زموږ او ستاسو میوه د هېواد د ټولې نړۍ ډېرو هېوادونو ته صادرېږي دا یوه نمونه دی ناصري صاحب وایي چې 200 ټیلره زه آماده مال لرم چې هند ته صادر کړم خو چې پاکستان پکې مشکل جوړېږي دا د ما 15مه ورځ ده ګیلاس مې په 20 ورځې په سردخانه کې ایښوه بار مې کړه لاره یې ورپسې بنده کړې نن یې 15مه ورځ ده چې ما ګیلاس موټر په خپل همدغه هرتال کې نښتی ده وروره یعنې خدای نخواسته که د تیلو نه رسېږي موټر لاره خوشي نه شي ته څومره تواني کېږي $45,000 وروره دا تواګه تمام شوی ده تواګه موږ د تواګه ټول مصرف پې کړی ده فقط ترانزیتي پیسې مرتاویل کړي دي پېښور ته وروره تواګه پورې ما دا ټوله خرچه پې ور اچولې $45,000 د تیلر کرایه راباندې شوې ده هر چې اوس لا دا بل غم اضافه شوی ده چې ډیزل د هفتې دغه 2 هفتې سولې د هفتې 1.5 لک کلدارو ډیزل خوري وروره دا ما په خپل غاړه اخیستم په موټروان مې نه دي اخیستې موټروان 3,70,000 کرایه ده وروره او که له هغه نه واخلم باقي د هغه سره د امارات نه دغه د موږ تقاضا ده وروره چې دغه لارې د چابهار بندر جوړه کړي داسې وروسته جوړه کړي داسې تاجکستان خوا جوړه کړي تجارت شق د موږ او تاسو ده یو مې ډوډۍ پسې راوتلي که تجار نه وي دولت هم نشته اوس دا لارې بندې دي دا لارې وروره هغه نشته اوس ما ته خپله دستاورد نشته چې زه وروره پرې ورسم کنې زه په دې لاره مال لیږم او وروسته یې لیږم مشکل نشته مننه دا واقعا دردونکی دی چې زموږ تجاران په دغسې یو سختو شرایطو کې چې اقتصادي ستونزې دي دوی سرمایه ګذاري کوي بیا د دغسې یو هېواد چې د ګاونډیتوب ښه ګاونډیتوب تمم لري ښه ګاونډیتوب دعوه هم لري بیا هم معمولا په هر کال کې دغسې زموږ تجارانو ته ستونزې جوړي اوس دې تجار ته $45,000 ضربه ورکول په لوی لاس دا نه د ښه همسایه‌توب او نه د ښه مسلماني نښه ده خدای دې وکړي چې پاکستان هېواد په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي تر څو زموږ د دې تجارانو ستونزه حل شي دا تنها ما ته مشکل نه ده دلته ګوره اوس ما سره 80 نفر 80 نفره کارګر دي دا 80 نفر 80 نفره کارګر او 80 فامیله دي وروره چې ما که لاره بنده شوه خو دوی بیکاره دوی بیچارهګان بیکاره دي قسم ده نه اوس یې له رحمۍ په خاطر دوی زه راولم دلته راځئ وروره که لس په کار یې زه 20 راولمه چې راسې دغه رزق دغه بند نشکر در سړی به یې خوري وروره قسم ده که د خپل ځان ته دومره زه فکر مې وي د خپل بچیو ته ولا د دغو بچیو ته دغو فامیلو ته د ما فکر ده ټول بیچاره د یو بوجۍ وړو ته دا ضرورت لري هر یو قسم درته خو دا روزګار چې ما شروع کړی د دغو کارګرو په خاطر ما دا روزګار خدای دې اجر درکړي خدای دې بدیل درکړي زه ښه احساس نو وروره دغه د موږ یو صله رحمي په خاطر دغه روزګار شروع کړی دا چې موږ یو بندې ناچیزه یو وروره ناچیزه وروره خاورې به هم خدای خلق قبول کړي قبول به هم نه کړي دا 80 نفره یا 100 نفره یا 200 نفره چې ما سره ارامه وي د هغې دنیا کې ما ته یو دستاورد پورته دې دنیا کې ما ته دستاورد انشاءالله یو ورځ به همداسې راځي چې ټولو هېوادو ته به موږ صادرات مایوسه کېږو به نه نه هېڅکله نه د خدای نه خو
د بدیلو لارو او همدارنګه د مذاکراتو د لارې نه د تجارانو ستونزه نه د خدای نه امیدواره یو نه امید شیطان سوی چې له دې دنیا نه سوی ده وروره نه امیدواره یو انشاءالله دا به پیشرفت کوو وروره ډېره مننه ناصري صاحب ژوندی اوسئ تا نه هم جهان مننه چې ورته د جهاد زحمت وایسته خیر اوسئ موږ د سر سترګو باندې هر څه قبول دي د باغ یو تنبل شریکوال مشر حاجي صاحب را سره دی، غواړم د ده نظر هم د باغ په اړه واورم. حاجي صاحب سړی مه شئ، خیر اوسئ، جوړ قرار صحت دې ښه ده؟ شکر د مهربانۍ. د وبخښه چې تکلیف هم درته درکړه. نو حاجي صاحب دغه باغ مخکې تاسو ما ته په شخصي خبرو کې ویلې چې د دې باغ شریکوان یم، تا چون تجربه به ډېره وي. دا باغ لومړی کله کرل شوی ده، څنګه کرل شوی؟ لږ قصه د لیدونکو ته وکړي. تخمینا یو 2 کاله مخکې دا ایښي دي چې دې تخمینا ډېر تخمینا 6.5 لکه ډالر ما په دې سرمایه گذاري کړې. اوس نو دومره کېږي چې د کال 20 لکه 25 لکه مصرف کړي، هماغومره بېرته نغدوي. نو دهقانکار ته چای نه کېږي. ما له امارت دا خواهش ده چې په صاحب د اوبو کې د پارو کې کمک موږ سره وکړي او دا د موږ خواهش ده. یعنې تا چې کومه سرمایه ګذاري کړې د هغې مطابق ګټه نه ترلاسه کوې؟ نه، موږ سږ کال یو 22 یا 23 لکه به یې مصرف خوړلی، 23 د خپل مزدورین پکې بس لاړه، دومره له نغده کې هم 22-23 نو حاجي صاحب موږ چې وینو باغ خو نامې خو دا ښه حاصل کړی ده، نو وجه یې څه شی ده چې ګټه نه کوي؟ وجه یې دغه ده چې 2 ورځې 1 ورځ لاره خصوصي 6 ورځې بند ده. دا د تجار ته زمینه نه ده مساعد، دهقانکار ته نه ده مساعد، درست کاروبار نشته. دغه لارې چې بندې شي، دغه خروار 60 زره باغ کې ورته تمامېږي، لازم نه نغدوي. علت دغه شی ده. دغه د لارې بندېدل دا څه کال دی که هر کال؟ هر کال هم دغسې پرو سږ کال که 2 ورځې خوسي 3 ورځې بند دی، متوتر هم دغه څو کال هم دغه حال ده. نو د دې لپاره څه کول پکار دي چې دا لاره خوش شي، تاسو ګټه وکړئ؟ د دې د موږ د امارت ته دا خواهش ده چې په دې زمینه کې هلې وځلې وکړي، دا کوشش وکړي چې یوه بله لاره جوړه کړي د خلکو ته، لاره راکړي چې د خلکو معلومه ده. زه خدای مهربانه ده دا چې دغسې انګورو شین فصل کې ناست دی شپه ورځ او ځوان پاتې شي، پیسې خدای مهربانه دي پیسې به وګټي. دا وایي حاجي صاحب چې دلته څو قسمه انګور تا کرلي دي، اوس چې فصل وینې خوند یې اخلي نه اخلي؟ والله ګرځو هغه تپوشه پکې ګرځو، عاید خو نشته. خو دې کې وسایني دي، تور کشمیش دي، شنګرخاني دي، سپین کشمیش دي، منقه دي، تایپي دي، 18 رقم انګور دي دلته. تا کوم قسم خوښېږي؟ ملګري یاران دې کله راځي؟ یاره موږ خو تخمینا 300 تا وسایني دي، دغه دوستان و انډیوالان چې راځي هم وسایني خوري. وسایني خلک دغه دي خواږه دي. زه کور دې ودان چې خلکو ته دې دغسې یو زمینه برابره کړې ده. ژوندی اوسې حاجي صاحب. مننه. کور ودان. سلام علیکم. لیدونکو دا وه زموږ خپرونه چې د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ کې مې د انګورو د باغ په اړه تاسو ته چمتو کړې وه. تر هغې چې بیا د یو نوې او متفاوتې خپرونې سره تاسو ته حاضرېږم، تر هغې مو په لوی الله سپارم تاسو زموږ فوټیجونه وګورئ. هر چېرته چې یاستئ خوښ او خوشحاله اوسئ.